بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله خدای دې وکړي چې خپل کورنیو سره جوړ روغ او ارامه ژوند ولرئ. ستاسې نو دا مو هیله کیږي په هر درس کې زه تکراروم چې زموږ دغه برنامې په پوره غور سره وګورئ، خپل هغه ستونزې چې لرئ حل یې کوئ او د کتاب د مطالعه کولو په واسطه او زموږ د ویډیوګانو کتلو په واسطه تاسو کولی شئ چې د دولسم ټولګي د کیمیا مضمون دغه ستونزې چې ستاسې لوست کې پاتې کیږي هغه حل کړئ. دا دی بیا زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم د کیمیا مضمون د دولسم ټولګي کیمیا مضمون د تدریس کولو لپاره چې موږ د کیمیا درس په تیر درس کې د الکانونو په اړه کوم معلومات چې تاسو ته وړاندې کړل او کورنۍ دنده مو چې تاسو ته درکړه، اګزان مو لیکلی و چې تاسې د هغې ایزومري پیدا کوئ. خدای دې وکړي چې هغه مو پیدا کړي وي. نو راځو د دې درس عنوان ته چې مخکې دې چې زه دې درس عنوان تاسو ته تشریح کړم، تاسې د نوم ایښودنې منطقي دلیل څه دی چې هر شي ته یو خاص نوم ایښودل کیږي او دلیل یې دا دی چې یو د بل څخه توپیر وشي. په الکانونو کې همدا علت دی چې نوم ایښودنه ورته کوي تر څو هغه مرکب په ټولو برخو کې وپېژندل شي. نو موږ راځو ننني درس کې د الکانونو نوم ایښودنه تاسو ته تشریح کوو چې موږ دوه ډوله په عمومي ډول درې تګلارې دي چې موږ د الکانونو نوم ایښودنه کوو، خو دوه تګلارې ستاسې کتاب کې ذکر شوي چې په هغه باندې به موږ خبرې وکړو. لومړنۍ تګلاره د ایوپک تګلاره ده، یعنی بین المللي پیژندل شوي چې په ټوله دنیا کې هغه تغییر نه مومي. ایوپک ستاسې کتاب کې لیکل شوي، خپله ایوپک څه معنا لري؟ ایوپک دا څه معنا لري؟ دا انټرنیشنل یونین فور ان اپلائد chemistry. هغه بین المللي کمیته چې د خالص او تجربي کیمیا کمیته ده د ایوپک مخفف ورته ورکول کیږي. ایوپک کمیټې چې د الکانونو لپاره کوم نوم ایښودنه په نظر کې نیولې ده هغه څو مهمه خبرې لري. لومړۍ خبره دا ده چې په دغه طریقه چې موږ د الکانونو نوم ایښودنه کوو د الکان هغه اوږد زنځیر باید انتخاب شي. لومړنۍ خبره څه ده؟ د اوږد زنځیر انتخابول. دویمه خبره د ده دا ده چې کوم اوږد زنځیر چې مو انتخاب که هغه کاربونو باندې شماره وهو، 1 2 3 4 5، یعنی نمبر وهنه یا نمبر لیکل. دغه نمبر لیکل د هغه طرفه شروع کیږي چې معاوضه یا تعویض هلته نږدې وي. په عملي ډول به زه تاسو ته تشریح کړم انشاءالله. درېیمه خبره دا ده چې د معاوضې یا هغه تعویض چې موږ لیکو د معاوضې نوم او د هغه کاربن نوم چې د معاوضه پې نصب ده د کاربن شمیره. یعنی دغه معاوضې هم د الفبا
د الفبا په اساس باید ولیکل شي. څلورم دا چې د زنځیر عددي نوم لیکل دي. پنځم کوم روستاړی چې موږ ورکوو د ای ان ای روستاړی باید په آخر نوم کې ولیکل شي. زه څو مثال لیکم، دغه خبرې باید پکې مراعات کړو. د مثال په ډول که چیرې زه یو مرکب تاسو ته ولیکم چې سی ایچ درې سی ایچ دوه سی ایچ درې وي، دا خو اسانه خبره ده، هر څوک یې کولی شي. لومړی د اوږد زنځیر انتخابوو. اوږد زنځیر خپله اوږد زنځیر دی، کوم انشاب نه لري. شمیره ورکوو، د هر طرف نه شمیره ورکوو مشکل نشته، د دې طرف ته د هغه طرف ته یو دوه درې. کوم معاوضه پکې نشته نو موږ معاوضه ورسره نه لیکو، لیکو چې پروپان. که چیرې دلته داسې یو مرکب وي نو اوږد زنځیر وګورو چې کوم یو دی. که انشاب ورکو ګوري چې دلته درې کاربونه دي، د دې طرف نه که حساب کو څلور کاربونه. اوږد زنځیر دغه زنځیر دی، نو دغه نمبر لیکل د کوم طرف نه شروع کوو؟ هغه طرف نه چې دغه معاوضه نږدې ده. یو دوه درې څلور. اوس د ده نوم ایښودلو لپاره موږ څنګه لیکو؟ په دویم کاربن باندې موږ څه لرو؟ معاوضه لرو. هغه معاوضه څه نومیږي؟ میتایل نومیږي. یعنې دوه میتایل خپل کاربن عددي نوم څومره دی؟ بیوتان دی که نه؟ بیوتان. په آخر کې ای ان ای نوم مه ورکړه. دوه میتایل بیوتان، یعنی په دویم کاربن کې موږ څه شی معاوضه لرو؟ د هایدروجن په ځای څه دی؟ میتایل دی. میتایل یوه معاوضه ده، نو داسې نوم ورته لیکو چې دوه میتایل بیوتان. موږ دلته دغه خبرې په دې کې تطبیق کړې. ستاسې د ښه پوهېدلو لپاره بل مثال به هم ولیکو. دلته هغه مرحلې چې مو ذکر کړې وې په نظر کې نیسو. نوم ایښودنه لومړی خو اوږد زنځیر انتخابوو، پوهېږو چې دغه اوږد زنځیر دی. بله خبره موږ دغه کاربنو ته چې شمیره ورکوو د کوم طرف نه شروع کړو؟ دویم کاربن کې تاسو دلته ګورئ چې میتایل دی او دلته طرف ته هم ګورئ چې میتایل دی. نو دلته دوه دانې دي، دوه میتایل دي، دغه شمیره د دې طرف نه شروع کړو. یعنې ورکوو چې یو دوه درې څلور پنځه. تاسې ګورئ چې د معاوضو تعداد درې دی او معاوضې همجنس دي. یعنې لیکو چې په دویم کاربن کې دوه معاوضې او دریم کې معاوضه ده که نه د میتایل. داسې لیکو چې تترا وبخئ تترا نه ترای، درې معاوضې دي. ترای میتایل اوږد زنځیر نوم څه دی؟ پنتان. مو په آخر کې ولیکو. یعنې په دویم کاربن کې دوه معاوضې دي، دریم کاربن کې معاوضه ده، درې واړه داسې لیکو چې ترای میتایل پنتان. په همدې ترتیب موږ کولی شو د هر مرکب نوم ایښودنه وکړو.
بل مثال به هم زه تاسو ته کار وکړم که چیرې ولرو CH درې رابطه CH دوه CH دوه CH CH درې CH درې CH درې. دلته اوږد زنځیر مو انتخاب کړه، 1 2 3 4 5 6 دا اوږد زنځیر ده. نوم ایښودنه دواړه طرف میتایل دی، دې طرف هم میتایل دی، دویم کاربن کې فرق نه کوي که د دې طرف نه یې ولیکو د هغه طرف نه یې ولیکو شمیره ورکو. ورکو 1 2 3 4 5 6. دا نوم شمیره د دې طرف نه هم ورکولی شو. د دې د نوم ایښودنې لپاره لیکو چې 2 2 5 2 میتایل، یعنې 5 5 میتایل هیکزان. په دویم کاربن کې 2 معاوضې دي، په پنځم کاربن کې 2 معاوضې دي. کومه معاوضې دي؟ میتایل. اصلي کاربن نوم څه دی؟ هیکزان. یعنې دغه طریقې موږ کولی شو چې د هر مرکب نوم ایښودنه وکړو. کیدای شي دغه د میتان نه وي، ایتایل وي یا هالوجنونه وي، فرق نه کوي. فقط لومړی به اوږد زنځیر انتخابوئ، زنځیر ته به شمیره ورکوئ، شمیره به د هغه طرف نه ورکوئ چې معاوضه یا تعویض نږدې دی، او د تعویض به ذکر کوئ د کاربن شمیرې سره، او آخر کې به د زنځیر هغه عددي نوم لیکئ. یوه بله طریقه هم موږ لرو، هغه اشتقاقي طریقه ده. اشتقاقي چې اشتقاقي طریقې کې هغه کوم کاربن چې لږ هایدروجن ولري، یعنی اولی دویم او دریم، موږ لومړنی کاربن، دویم کاربن، دریم کاربن او څلورم کاربن په اساس دغه اشتقاقي نوم ایښودنه کوو. لومړنی کاربن چې هغه تعداد د هایدروجنونو کم وي، مثلا لیکو چې کاربن وي CH H H H. دا تاسو پوهیږئ چې پروپان دی، خو دغه کاربن چې یو هایدروجن کم لري دی لومړنی کاربن دی، دغه چې 2 هایدروجن کم لري دویم کاربن دی، دا هم لومړنی کاربن دی. د دې نوم ایښودنه کې موږ دغه کاربن چې هایدروجنونه کم وي د لومړني هایدروجن یعنې د میتان یا د هستې په اساس لیکو. نوم ایښودنه کې دغه معاوضې په نظر کې نیسو چې کوم معاوضې دي، یعنې لیکو چې دای میتایل میتان. تاسو پوهیږئ دا کاربن چې هایدروجنونه کم دي، دغه د هستې په حیث یا د میتان په حیث قبول شوي دي. کوم دې طرف چې د کاربن او هایدروجنونو شتون دی، یعنې د الکایلونو شتون دی، هغه د دغه ضریب یعنې د الکایل په نظر کې نیولو سره او په آخر کې ته لومړني یعنې د مرکزي هستې نوم چې میتان دی اخیستل کیږي. که چیرې موږ ولرو CH درې CH CH دوه CH درې، دغه په نظر کې نیولو سره چې کاربن د هایدروجنونو تعداد کم دی، یعنې دغه د میتان په حیث نیسو، دا یوه معاوضه، دغه بله معاوضه. نو لیکو چې ایتایل
ایتایل میتایل میتان. میتان مرکزي هستې ته چې په نظر کې نیول شوي. په همدې طریق د دوی نوم ایښودنه کېږي دا اشتقاقي، هغه مخکې مې چې ویلي ایوپاک. خو دغه معمول ده چې په ټوله نړۍ کې پېژندل شوی نه ده، خو دغه ایوپاک چې ده په ټوله نړۍ کې که چیرې په هغه طریقه باندې موږ یو کاربن ته نوم ورکړو نو کولی شو چې د قبول شوي نوم ایښودنه مو ورته کړې وي، یعنې په هر ځای کې هغه قبول شوي او په هغه طریقه باندې ټول پوهېږي. خدای دې وکړي چې د دې درس نه مو څه زده کړي وي. د دې درس د ښه پوهېدلو لپاره زه تاسو ته یو فورمول لیکم، ستاسې کورنۍ دنده. دغه فورمول ده په ایوپاک او اشتقاقي طریقو باندې نوم ولیکئ. دواړه طریقې مو تاسو ته تشریح کړي. د ایوپاک په طریقه هم تاسو کولی شئ دغه ته نوم ورکړئ او د اشتقاقي په طریقه. دا و زموږ نننی درس. تر بیا مو په الله سپارم. ستاسې د روغتیا او سلامتیا په هیله. الله مو مل شه.